سلامونه د نوښتونو خپرونه ته مو زه خالده حمیدي او زه زرینه حکمت ارکلیکو. زرینه نن راته یو څه ستړی ښکارې. ستړې ځکه یم ځکه چې نن سهار مې ډېره پیادهروي کړې. پیادهروي د ښه صحت لپاره یو غوره ورزش ده. رښتیا هم چې غوره ورزش دی، خو تر ټولو مهمه خبره دا ده هغه کسان چې پلي یا پیاده ګرځي کیدای شي څو کاله وروسته د پلي ګرځېدو په بدل کې ورته پیسې ورکړل شي. او کله چې په پیاده ګرځېدو پیسې ورکول شي نو فکر نه کوم چې خلک دې په موټرو کې وګرځي. نو ساده خلک به په موټرونو کې ګرځي، ام خرما ام ثواب. هو یو انګلیسي شرکت داسې پیاده روونه جوړوي چې کله خلک پرې ګرځي نو برق تولیدوي. هو کله چې پلي خلک په دغه پیاده رو کې ګرځي، پیاده رو بیا برېښنا تولیدوي او دغه پیاده رو بیا له انټرنټ سره هم نښلول شوی دی. کله چې یو کس په دغه پیاده رو قدم ایږدي نو 15 ولته برېښنا تولیدوي. خالدې د نورې نړۍ خلک ټوله ورځ له شته امکانات نه ګټه اخلي او د ژوندانه لپاره اسانتیاوې جوړوي، خو زموږ ځینې هیوادوال خپله ټوله انرژي پر جګړې مصرفوي. له بده مرغه ستا خبره واقعیت ده. خالدې دغه شرکت وایي داسې اپلیکیشن جوړوي څو هغه کسان چې په دغه پیاده رو ګرځي هغوی ته به پیسې ورکول کیږي. څومره ښه، هم د صحت لپاره ګټه ده، هم د شرکت لپاره او هم د خلکو لپاره. نو دا خو د علم برکت دی او علم په نارینه او ښځینه و ځکه فرض شوی چې دغسې ګټې لري. بالکل، زما د زړه خبره دې وکړه. خالدې که کله په داسې پیاده روونو کې روانه اوسې نو د توکو د ورکېدو هېڅ غم مه کوه. هغه څنګه؟ اوس داسې ځیرک جیبي بکسې یا بټوې جوړې شوي که درنه ورکې هم شي د موبایل له لارې یې پیدا کولی شي. هو موږ تاسو کولی شو چې په دغه بکسو کې سیم کارت فعاله کړو او که کوم ځای کې ورکېږي کولی شو چې بیرته یې را پیدا کړو. دغه بکسه له موبایل سره هم وصلېږي، که کله د چا موبایل ورکېږي نو د بکسې پر مټ یې بیرته موندلی شي او په ډېره اسانۍ یې موندلی شو. بکسه کې یوه ټنۍ ده چې 2 ځل یې کېکاږو نو موبایل ته مو زنګ راځي. او جالبه دا ده چې دغه بکسه له موبایل نه هم چارجېږي. هو یا دا بکسه له لمر څخه چارج اخلي او په 3 ساعتونو کې خپل چارج پوره کوي او ان یوه میاشت خپل چارج ساتي. په دې هیله چې دا ډول نوښتونه زموږ هېواد ته هم ژر تر ژره راشي چې موږ هم ګټه ترې واخلو. انشاءالله چې را به شي. درنو دوستانو اجازه اخلو، هیله ده چې خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې اوسي او که تاسو او یا هم ستاسو دوستان دا ډول نوښتونه او اختراعات کوي نو موږ ترې خبر کوي. موږ به یې په دغې خپرونې کې معرفي کړو. تر بلې خپرونې مو په الله سپارو. په مخه.